بسم الله الرحمن الرحیم. دا د لوی اختر د قربانۍ مطابق یو مزدهی کلام دی چې عنوان یې دی په قربانۍ د حصه‌دارو جګړه او د سپین روبو انصاف. دا دی چې په خیر قرباني وشوه څاروي وخت باندې سنبال شو، په خیر قرباني وشوه څاروي وخت باندې سنبال شو او په کلي ګړنبې څاروي زمونږ دا حلال شو. موږ ویستې ته سرمنه وه چې خلقو پرځولو، د غوښو اټالول وې واړه خوشحالېدلو، څوک ناسو پرې کولو ته چا لرې پاکولو، خو جوړ شولو د غوښو په تقسیم باندې غوبلو او تقسیم د 7 تنو منځ کې قهر شو، جنجال شو، په کلي کې ړومبې څاروي زمونږ دا حلال شو. مازغه دا بل کړی ده چې مازغه د میخې ایک یو خو هر تن یې امیدوارو، چا وې مورلې وړمه د چا کور کې بوډا پلارو، او بل خواته د خپو په تقسیم هم پوره تکرارو، او څلور د خپو تعدادو او 7 د حصو شمارو، د چا بي پیشوهایي څوک غوسې نه بې مجال شو او په کلي کې ړومبې څاروي زمونږ دا حلال شو. دا بله کړې ده چې د توتو مې پس خوله کې ټول مشتو ګریبان وو، څپېړې وي سکون نه وو د لتو یو بارانو، او کنځلې وې دمکې وې سم د حشر جوړ میدانو، خلاصي والا څوک نه وو هر سړی اخته په ځانو، او دا فری سټایل کشتي وه دغه د خر په ځای کولال شو، دا فری سټایل کشتي وه دغه د خر په ځای کولال شو، او په کلي کې ړومبې څاروي زمونږ دا حلال شو. دا بله کړې ده چې کوتکو په لاس راغلل د طرفینو تربوران، یو شور شو یو غوغا شو هله ګله هی سوران، خو ښه وه چا خبر کړو زر د کلي مشرخانو، او موقع له په دو راغې ورته و ملا جانو، او سپین روبې چې ترمن شو جنگ عارضي ته ور اټال شو، سپین روبې چې ترمن شو جنگ عارضي ته ور اټال شو، او په کلي کې ړومبې څاروي زمونږ دا حلال شو. او دا بله کړې ده چې انفن کې جرګه وشوه سمه دمه شوه خبره، او مازغه د فساد جرړه د مولوي صاحب شو د سره، او خان وی خپې به زه یوسم دا د تاسو له بهتره، او که موږ راغلي نو د خونریزۍ وه سخته یره، او انصاف هم شرمنده په فیصله د دې کوتوال شو، انصاف هم شرمنده په فیصله د دې کوتوال شو، او په کلي کې ړومبې څاروي زمونږ دا حلال شو. او د اخري کړی ده چې رخصت چې جرګتیان شو دوی کول ځان ته کنځلو، او ښه په سړیتوب یا باقیات تقسیمولو، او 7 واړه ملګري غلي غلي ګوڼېدلو، د زړونو خدای خبرو نخوالۍ نه یې خندلو، او قاضي بیخي حیران د جرګتیانو په کمال شو، قاضي بیخي حیران د جرګتیانو په کمال شو، او په کلي کې ړومبې څاروي زمونږ دا حلال شو. او په خیر قرباني وشوه څاروي وخت باندې سنبال شو، په کلي کې ړومبې څاروي زمونږ دا حلال شو.